او د الله سبحانه وتعالی بندگی دې ته وایي چې ته به د الله خبره منې، که هغه تا ته د یو کار کولو وایي او که هغه تا د یو کار نه منع کوي، د دواړه خبرې به له منې. صحیح منهج دا دی د حق پرستو چې مسلمان به د الله نه یریږي هم، مسلمان به د الله سبحانه وتعالی نه امید هم ساتي. ځکه الله د خپل دو صفات غالبا په قرآن کې یو ځای بیانوي. په یو ځای کې الله سبحانه وتعالی وایي بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اعلموا ان الله شدید العقاب وان الله غفور رحیم. الله وی یاد کړئ دا خبره پوه کړئ ځم په دې باندې چې الله ګوره سخت عذاب ورکړي. ګوره بخانې نه مخکې عذاب ذکر کړی، بیا باقي به سم د سوی الله بخانه هم کړي. ته به د الله نه یریږي هم، ته به د الله نه امید هم ساتي. الله سبحانه وتعالی د پیغمبرانو واقعات را نقل کړي. بیا په آخره کې الله وایي انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. الله وایي دا خلک دي چې دوی به په نیکیانو کې د یو بل نه مخکې کېدو، تادیب یې کوله نیکیانو ته. درېیم صفت به وکړي دا والله وایي زمونږ نه به دعاګانې غوښتې، موږ ته به یې چغې والې. ولې؟ رغبا ورهبا، ځکه زمونږ نه به یېرېدو او امید به یې ساتو. نو ته به د الله سبحانه وتعالی نه یېرېږي هم او د الله سبحانه وتعالی نه امید هم ساتي. ګناهونه پرېښوده دا یو اوچت نعمت دی چې الله سبحانه وتعالی چاله ورکړي. انسان کمزور دی، بیا هم پرې ګناهونه کې واقع کېږي، خو موږ خو به کوشش کوو چې ځان د ګناهونو نه لرې ساتو. ګوره د ګناه د خون په کې هم ډېرې خدای ساتي چې د ګناه عذاب چې کوم رب العالمین موږ ته ښوولی دی او کوم چې د قیامت په ورځ ورکوي، که چې هغې ته سوچ وکړو نو دا خوند به تېر شي کوم چې به دې ګناه کې دننه وي. یو سړی والعیاذ بالله زنا کوي، د زنا څومره خوند به وي، څومره به یې ډېر زیات خوند شي، ډېر زیات خوند چې به زنا کې دا به د یوې ګنټې لپاره خوي، د یوې ګنټې لپاره وي. او هغه عذاب ته سوچ وکړي کوم چې به جهنم کې چې هغه عذاب به څومره سخت. یو سړی دوکې دړاکې کې د خلکو نه مالونه وهي، لږ ساعت لپاره به خوند واخلي، خو د آخرت هغه عذاب څومره سخت دی. یو سړی نشې تماشې کوي، یو سړی شراب څښي، د شرابو څومره خوند دی. کم ټیم کې چې سړی وڅښي دی به د څومره وخته پورې نشه وي، د لږ وخته پورې به نشه وي، خوند به واخلي. خو دا لږ وخت دا خوند ته یاد دی او هغه عذاب ته نه یې شی کوم چې رب العالمین ورکوي، په دنیا کې ورکوي، که په آخرت کې ورکوي، که په قبر کې ورکوي، هغه به څومره سخت عذاب وي. که ته دا غواړې چې د ګناهونو نه لرې پاتې شي او د ګناهونو نه بچ پاتې شي، نو یو لس خبرې په تا دې کې یادې ساته. اولنۍ خبره د مانځه پابندي کوه. دا د تجربې خبره ده. کم سړی چې د مانځه پابندي کوي په جومات کې د ده نه ګناهونه ډېر کم کېږي، یا تې کېږي نه، او چې کېږي نو ډېر کم تې کېږي. او په هغې باندې دلیل دی په قرآن کې ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر. الله یقینا مونځ چې دی انسان د ګناهونو نه بچ کوي. د پنځه وخته مونځ تاسو نظر وچو لوی په خواوشا کې کم سړی چې پنځه وخته مونځ په جومات کې کوي، د دا سړی غالبا ګناهونه یا نه کوي او یا که کېږي نو ډېر کم ګناهونه چې کېږي. دا د تجربې خبره هم ده. ګورئ کله کله د انسان نه د جمعې د مونځ پاتې شي، د څه وزر د لاسه، نو په دغه ورځ ته به ګوره لکه دا ورځ به داسې نه وي لکه په کومه ورځ چې انسان دا پنځه مونځونه په جومات کې وکړي، داسې ده که نه ده؟ په هغه ورځ به داسې انسان څه بل شان احساس ورته وي. زه د هغه سړي خبره کوم چې د مونځونو سره عادت وي، د هغه خبره نه کوم چې نه یې عادت ده، چې نه یې عادت ده، خو په کلونو مونځ نه کوي، په هغه باندې اثر نه پرېوځي، هغه عادت دی د بېدینۍ سره. خو مؤمن انسان چې کله یو ورځ ته صرف یو مونځ ته لیټ شي او د جمعې ته ګیله مونځ ونه کړي، ځان له یې کور کې وکړي، نو په هغه ورځ بیا ده باندې څه بوج غونته کړي او د زړه څخه خفه غونته کړي. دویم دا چې د خپل نظر حفاظت ساته. دا نظر چې دی نظر د ګناهونو جړله ده. والله العظیم د دې غالبا ګناهونو سوچ ورته وکړه جړله څه ده؟ د سترګې ده، که زنا ده، که غلط تصویران کتلي، که نور څه فحش فلمونه کتلي،
ډېر غلط کارونه دي چې د هغې جړ چې د هغه د سترګې دي سترګې حفاظت چې کوو ته به د ګناهونو نه بچي ځکه الله په قرآن کې څه وایي قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم الله وایي دې مؤمنانو ته ووایه چې د خپل نظرونه چې دی دا کوز ساتي څومره قیمتي نصیحت دی چې دا نظرونه کوز ساتي ځکه چې نظر دې کوز ساتو نو د ډېرو ګناهونو نه به څه شي بچ بشي د موبایل کې چې کوم ګناهونه کي ټي وي او ډیش سره چې کوم تعلق ساتي بازارونو کې چې کوم تعلق ساتي د ټولو جړ چې دغه د نظر دی دا دوه شو دریم استغفار او توبه او د هغې تفصیل موږ مخکې بیان کړو والله په قرآن کې څه وایي وإذا سألك عبادي عني فإني قريب الله وی اے پیغمبر که چرته تا نه زما بندگان زما مبارک کې تپوس کوي نو زه نږدې یم اجیب دعوة الداعي اذا دعان که څوک زما نه بخانه غواړي څوک رانه څه غواړي نه خبره ولا قبلوم همغه د رب العالمین نه بخانه غواړي توبه وباسي د ګناهونو نه وبچي دا درې خبرې شوې څلورم که چېرته ګناه دنه وشي نو ګناه وشوه په دې باندې بیا برقرار مه اوسه په دې باندې اصرار مه کوه نن تا نه ګناه وشو بس ختم سبا له بیا د ګناه کول قصدن عمدن کول بل ورځ بیا لږ ډېرې کې بل ورځ بیا ډېرې کې رو رو به د ګناهونو په دې جال کې ته ونښلي بیا به ترې ورته ګراني پنځمه خبره د الله سبحانه وتعالی رحمت نه ته ومقتې کوه دا ډېر خلک ګناهونه ولې نه پرېږدي هغو ته دا ښکاري چې زموږ دا ګناهونه ډېر زیات دي مړ پته نشي الله به زموږ توبه قبلوي او که نه به قبلوي خو به دې ګناهونو کې لګیایي نو موږ ته دا وایو چې ستا چې څومره ګناهونه دي د هغې نه د رب العالمین مهرباني ډېره ده او د الله رحم د هغې نه زیات دی نو ته د الله د رحمت نه ته ومقتې کوه شپږمه خبره پالتو مه کښېنه مه پالتو ګرځه کله چې تا سره پالتو ټایم و نو ته به ګناهونه کوې کله چې تا سره یو وخت فارغ یې که نه یې د دنیا دپاره مصروفه که او یې د آخرت دپاره مصروفه که د ګناهونو به څه شي بچ بشي دا فارغ انسان چې د ده نه غالبا ګناهونه ډېر کېږي نه ښکلې طریقه دا ده چې فارغه وخت د الله سبحانه تعالی لپاره کړي قرآن ووایه ذکر او اذکار وکړه درس واوره بل د دین یو کار وکړه که دا نه کوې د دنیا دپاره یې ولګوه خو دا فارغه وخت ډک کړه نو د ګناهونو نه به په حفاظت کړي اوومه خبره د نیکانو خلکو سره کښېنه پاسه د ګناهونو نه به لرې دا د تجربې خبره کم سړی چې د نیکانو خلکو سره ډېر کښېني پاسي دی د ګناهونو نه لري ولې ځکه که دی چې د ګناه کوي نو د نیکان خلک یې منع کوي وایي ګناه به نه کوې او که دی ګناه کوي نو د هغو نه حیا او شرم کوي چې زه به څنګه د نیکانو خلکو مخکې ګناه کوم اتمه خبره د کور نه ډېر مه وځه بهر ته کم سړی چې د کور نه بهر ته ډېر وځي او خاص کر په بازارونو کې ګرځي والعیاذ بالله او د نایي چاپ ته چې ورشي هلته به ډېر شی ناشي دا اوس وګورې زه دې خلکو داریا ښه دوکان کې به دی ناشي د بازار کې به ګرځي راګرځي څه کوي ستا ازادوم نو ستا څوک به دې ځای ازادوي به کوم ځای کې زنانه ګرځي فتنې به کوم ځای کې هلته څوک ستا ازادوي خپل کور نه ډېر مه وځه رسول صلی الله صحابي ته نصیحت کو هغه ورته یا رسول الله ما ته نصیحت وکوي کور په ځان باندې لازم کو دا جبې ودرې چې راونیوه وي دا ونیسه بس په حفاظت کې ته به بچي دوه غټې قیمتي خبرې په کور کې کښېنه او دا جبه دې کنټرول کې ساته والله لازم که څه نقصانات در ورسېد جبه کنټرول کې که رسول صلی الله ته وایي او کور په ځان باندې لازم که ښه نهمه خبره چې د هغې د لاسه به ته د ګناهونو نه لرې چې کله تا ته د ګناهونو انجام معلومي چې وګوره د دې ګناه د لاسه رب العالمین زما نه خفه کېږي وګوره د دې ګناه د لاسه الله به ما لعنت وایي وګوره د دې ګناه د لاسه به جهنم ته ځم چې دا نتیجه تا ته معلومه وي نو ته بیا ګناهونه دا بیا نه کوې لسمه او اخرنۍ خبره ګناه بده ګڼه چې کله دې ګناه ګڼله او ګناه دې بده ګڼله نو بیا به ته د ګناه نه ځان لرې ساتې او شیطان مه پرېږده په اسانۍ سره چې په تا باندې لوبې وکړي که شیطان تا ته څه خبره په دماغو کې رااچوي یا ستا خواهشات تا ته څه خبره رااچوي نو د هغې مقابله کوه چې نه زما رب وایي چې داسې به نه کوې نو که بل پرته ته شیطان ته ځان کمزوری کوې او کومه خبره هغه تا ته دماغو کې رااچوي او ته به په ټکه عمل کوې نو کله به بیا ته ګناهونه پرېږدې دا لس خبرې زما له طرف نه یادې ساته کله چې دا خبرې په دې خبرو ته عمل وکړو نو انشاءالله ته به د ګناهونو نه که هغه کبیره ګناه ده
او که هغه صغیره ګناه ده ته به په حفاظت کې د الله سبحانه وتعالی په توفیق سره الله سبحانه وتعالی موږ له توفیق راکړي او الله سبحانه وتعالی موږ د هر قسمه ګناه نه لرې ساتي الله سبحانه وتعالی زموږ ګناهونه موږ ته وبخي او الله سبحانه وتعالی موږ ته هغه ژوند نصیب کړي چې پکې د رب العالمین بندګي